دا ورو سوال کړی دی وی زنانه په دې منځنۍ ګوته باندې ګوتۍ په لاس کولی شي او که نه ځکه چې دې نه خو رسول الله وسلم منع کړې ده نو زنانه هم په دې منع کې داخل ده او که نه جواب زنانه دپاره دا جایز دي چې دا په هره ګوته باندې ګوتۍ په لاسه کړي هره ګوته که هغه منځنۍ ده که هغه د توحید دا ده دې ته د توحید د شهادت ګوته هم وایي د مسواک ګوته هم وایي منځنۍ ګوته دا ده بیا ورپسې دا ده بیا وړه ګوته ده نو دا په هره ګوته باندې ګوتۍ په لاس کوي زنانه یادو که حدیث کې نهي چې راغلی د صحیح مسلم کې حدیث دی ابو موسی د علي رضی الله عنه وی نهاني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اتختم في اصبعي هذه او هذه فاومأ الى الوسطى والتي تليها ورسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کړی ومه چې ګوتۍ به دې کې ناچې او دې کې ناچې یعنې منځنۍ ګوته او سباحه ګوته یو دا منځنۍ شو وسطه او دې به یې تسباحه بل روایت کې ښه واضح راغلی دي چې منځنۍ ګوته او د تشهود ګوته رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کړی دا نهي د سړو دپاره دا زنانو دپاره نه ده ګورئ نو زنانه له جایز دي چې هغه په هره ګوتۍ په لاس کې نارینه به په کومه ګوته په لاس نو حدیث کې دې سره په صحیح مسلم کې دی چې کان خاتم النبي صلی الله علیه وسلم في هذه واشار الى الخنصر من يده اليسرى د رسول صلی الله علیه وسلم ګوتۍ انس بن مالک وایي په خنصر ګوته باندې خنصر په عربۍ کې دی وړې ګوتې ته هم وایي او یا دې ته وایي دا دوه ګوتې یو دا وړه ګوته یو دې پسې چې کومه ده نو نارینه که ګوتۍ په لاس دا دپاره دا طریقه ده چې یا په دې وړه ګوته یا ورپسې خو غټه ګوته عفوا منځنۍ ګوته او د تشهود ګوته په دې باندې ګوتۍ هر څوک یې نشي په لاس کولی نارینه یې نشي په ګوته کولی هر چې زنانه دي نو هغوی په هره ګوته ګوتۍ هغه په لاس کولی شي دلته امام نووي رحمه الله يقول دا اجمع المسلمون على ان السنه جعلوا خاتم الرجل في الخنصر په دې باندې د مسلمانانو اتفاق دی چې نارینه به ګوتۍ په دې وړه ګوته یا ما تاسو چې خنصر بعض علما وایي د بلې ګوتې ته هم وایي د دوو ګوتو کې په ګوته کولی شي هر چې زنانه ده نو هغه واما المرأة فانها تتخذ خواتیم في اصابع هغه په هره ګوته به ګوته کولی شي ځکه چې مقصد د زنانه هغه ډول او سینګار دی هر چې نارینه یې د هغه دغه مقصد نشته او چې د ځان یې هسې دغه جوړ کړی ده چرسیان بنګیان ورته کې دي ملنګان او ټولې ګوتې ډکې کړي او یا هسې د ځان نه داسې دا ورته سټایل ښکاري او هېڅ سټایل نه سړی سم لیونی ښکاري چې ډېرې ګوتۍ په دې ګوتو په دې بلکل پکې سړی لیونی ښکاري ګوتۍ که د یو سړي شوق وي نارینه د سرو زرو ګوتۍ خو حرامه ده دغه شان دا ډېر غمو ممو والا هم مزه نه کوي ځکه چې زنانو سره لګي مزېداره ګوتۍ د سپینو زرو او په یو ګوته ور واچي بس یو ګوتۍ دا سړي پورې بیا هم مزه کوي او دې نه اخوا یعنې تاسو ته به زه یو قول عجیبه ووایم د بعضو علماو اگر که قول کمزوری دی وایي سړی ګړۍ نشي په لاس کولی او دا فتوا ورکوي بعض علما ما به خپله دا لیدلي کتابونو کې وایي سړي دپاره ګوتۍ په لاسول ناروا دي ځکه چې وایي دې کې زنانو سره مشابهت راسي زنانه چې وایي دا بنګړۍ یا څه شی چې لاس پې ښکلی کوي نو وایي دې چې دلته ګړۍ په لاس کې لرې نه دا بنګړۍ ښکاري یعنې دومره په دې مسله کې سختي کړې ده اگر که قول د هغوی کمزوری دی هسې خبره مې دې پورې وکړه چې یعنې نارینو له پکار دی چې د زنانو د عاداتو نه ځان لرې ساتي